د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د بېوزلو کورنیو د لاسنیوي په موخه د خوراکي توکو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د دغې ولسوالۍ د چارواکو په وینا دا مرستې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په ملاتړ او د ټولنیز ځواکمنتیا موسسې په همکارۍ د یادې ولسوالۍ اړوندو سیمو له 2615 اړمنو کورنیو سره کیږي او په خبره یې هرې کورنۍ ته به د یادې موسسې لخوا 15 قلمه خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، دال نخود، د ماشومانو لپاره د خوارځواکۍ خواړه یعنې پلمپي او سوپر سیریال ورکړل شي. له بلې خوا بیا د خان آباد ولسوالۍ مرستیال په دغې ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال سازمان له بشري فعالیتونو ستاینه کوي او په بېلابېلو برخو کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د خان آباد ولسوالۍ له اړمنو کورنیو سره دا مرستې په داسې حال کې کوي چې د دغه ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر نورې بېوزله کورنۍ هم بشري مرستو ته جدي اړتیا لري.